السلام علیکم ملګرو، څومره چې د پاکستان او د افغانستان د کرکټ مینوال دي نو دا ویډیو ضروري وګورئ. د انډیا او د افغانستان د سیریز په هکله ډیر مهم خبر راغلی دی او د پاکستان یو بل غټ سیریز اعلان شو چې دا لوبې به چا سوي او کله به وي او د آی سی سی تر طرف نه بابر اعظم ته هم ډیر غټ زیری راغلی د خوشحالۍ خبر دی چې دا څه خبر دی. نو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم، نو دا ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره ضروري شیر کړئ. نو اول خبر کو د پاکستان د سیریز په حواله سره د نیوزیلند کرکټ بورډ پاکستان کرکټ بورډ ته دا آفر کړی دی چې موږ به تاسو سره 3 ون ډے او 15 ټي 20 میچونه کوو چې پاکستان کرکټ بورډ د نیوزیلند کرکټ بورډ د آفر ایکسپټ کړی دی، قبول کړی دی. خو دا میچونه ډیر لري، دا میچونه دا سیریز به د دې کال په اخر کې تر سره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د ډیره اهمي ذرایع نه دا خبر راوتلې ده چې پاکستان او نیوزیلند دا سیریز به رامخ کې کړي شو په دې میاشت دوه کې پاکستان او نیوزیلند دا سیریز تر سره کړي شي، ځکه چې ورلد کپ ته هم سلور 15 میاشتې پاتې دي او د پاکستان کرکټ بورډ هیڅ قسمه تیاری نشته. نو که نیوزیلند سره دا سیریز تر سره کوي بل د ساوث افریقا سره سیریز شروع کی نو پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ لپاره ډیره ښه تیاری وشي. نو پاکستان او نیوزیلند دا سیریز د دې کال په اخر کې تر سره کیږي، خو ان شاء الله امید ده چې دا سیریز به رامخ کې کړي شي. پورا چانس لري چې پاکستان او نیوزیلند د 3 ون ډے او 15 ټي 20 میچونه رامخ کې شو په دې میاشت دوه کې تر سره شي. او د انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی تر طرف نه بابر اعظم ته یو ځل بیا ډیر د خوشحالۍ خبر راغلی دی. د دې تیری شوی میاشتې د پلیئر اف دی منث ایوارډ بابر اعظم ګټلې دی. د مې د کومه تیری شوی میاشتې نو پرې کې د آی سی سی تر طرف بابر اعظم د میاشتې غوړه لوبغاړی ټاکلې شوی دی. اوس خبر کو د افغانستان او د انډیا د سیریز په حواله سره چې دا لوبي بکلوي او رښتیا د سیریز کینسل شوی دی او کنه. نو که تاسو وګورئ نو انډیا نه غواړي چې د افغانستان سره دا سیریز تر سره کړي. د 2 کالو راځي او سوچ موږ بس تاسو پر دې میاشت کې دا سیریز تر سره کوو، په دې میاشت کې به تر سره کوو، خو د اوسه پوری د افغانستان او انډیا دا سیریز نه لري شوی. انډیا والے چې کوم د ځان ډیر اوچات شمیري چې زمونږ یو غټ لوډ ډالر غټ ټیم هم دی او د افغانستان یو ډیر وړوکی ټیم دی، نو پورا ځل نه لګي چې د افغانستان سره دا سیریز تر سره کړي. کله وته یو باندې کوي، کله وته بل باندې کوي. اول خو د انډیا نه دا خبر راغلی چې د جون د میاشتې په اخر کې موږ د افغانستان سره دا سیریز تر سره کوو. دا خبر راغلی چې موږ د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان سره دا سیریز تر سره کوو کله چې ایشیا کپ شروع کیږي. نو زما یقین نشي چې افغانستان او انډیا د سیریز وشي، ځکه چې انډیا ول ډېری باندې کوي. د سپتمبر په میاشت کې هم زما د یقین نه لري چې افغانستان او د انډیا د سیریز به وشي. نو کله چې د سپتمبر میاشت راشي نو بیا د انډیا کرکټ بورډ باندې کوي، سبانه به جوړوي د افغانستان سره د سیریز نه کوي. نو همدا وخت اوس د افغانستان کرکټ بورډ لپاره کار دي چې د پاکستان کرکټ بورډ سره د سیریز په حواله سره خبرې وکړي. په دې میاشت کې د پاکستان او د افغانستان د سیریز اعلان شي نو د پاکستان او د افغانستان کرکټ مینوال ته یو غټ سیریز میلاو شي، مزابت واخلي او د دوانو لوبډالو به د ورلد کپ لپاره تیاری او پریکټیس هم وشي. د افغانستان کرکټ بورډ په کار دي چې د جون په میاشت کې پاکستان سره سیریز اعلان کی. پاکستان کرکټ بورډ ورته بالکل تیار دی. په 2 میاشتو کې پاکستان بالکل وزګار دی او پاکستان کرکټ بورډ د انډیا په شان ځان اوچات هم نشمیري د افغانستان سره غواړي چې لوبي وکړي. تاسو نظر دی چې په دې میاشت کې پاکستان او د افغانستان سیریز په کار دی او کنه دا ورته تاسو په کمنټ سیکشن کې ضروری وایي. نو دا د کرکټ یو څو نوي او تازه اپډیټس د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کوئ. میلاویږو په بل ویډیو کې. د الله پامان.